د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په دوام کې د کندهار ولایت د شورابک ولسوالۍ په سرلټ سیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ یوه بله سخته نښته رامنځته شوې. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب سړی مشې ښه راغلاست درته وایم. مارچ صاحب نن بیا یوه نښته د پاکستانی پوځیانو د افغان پوځیانو ترمنځ راغلې ده. فکر کوئ چې په ټوله کې پاکستان اوس مهال د دا ډول یو رفتار سره څه غواړي ثابت کړي؟ مننه جناب الله صاحب. تاسو قدرمنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. پاکستان اوس د خپل ملت دپاره البته پنجابیان او د دوی استابلیش رژیم او د پوځیانې هسې ورته ګوپکه جوړوي. دوی د عبرت درس واخیست. په تاریخ د پاکستان کې تر اوسه پورې د افغانستان له خوا نه داسې شرایط هم نه ورغلي چې په دوی حمله وکړي او داسې حمله هم نه وسوه. داسې وړې وړې الوتکې راغلې بېرته ویشتل سوې هغه جدا مسله وه. باندې داسې ډله ییزه جبهي جنګ تر اوسه دوی نه ولیدلی او تل له دې زوره نه وه خبره. دا توقع یې هم نه وه. نو له دې نه وروسته دوی پوه شول. اوس له دې نه زیات چې دوی جګړه کوي او حملې کوي دا د دوی په تاوان. څنګه چې د امریکا استازي ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل دوی ځان ته کپ ورکړي. په دې نه د پاکستان کې هم قومونه د مخالف دي. ګاونډیان ټول مخالف دي. که هند ده که ایران ده که افغانستان او ځان ته مخالف دي. بلوچان دي که پښتانه دي خپل حق ازادي غواړي. سیندیان ترې ناراضه دي، کشمیریان ترې ناراضه دي. ځکه دا د پنجابیانو خپل اعمال وو، خپل کردار وو، خپل ظلمونه وو، خپل منافقتونه وو. داسې د غرب اوس پروژې د مخې ته بیا یې ګډوډي منځته کوي وو. امریکا غواړي باګراوند ته چل راسي، حکومتونه زده کې بیا بل بحث ده. خپل پاکستان باید خپل بقا ته هم وګوري. اوس هغه مذهبي ډلې چې یو وخت دوی سره وي د مذهب په نوم باندې دوی یو سیستم یو میکانیزم استعمالوه یا یو ابزار استعمالوه، افراطي ډلې جوړول هغه اوس نشته. هغه اوس افراطي ډلې یا د اسلام داعیې اوس نور هېوادونو تللي دي. خپل افغانستان کې اوس مدرسې دي، طالبان حاکم دي، اسلامي نظام ده. خلک په دې کې همدا وایي چې خپل پنجابي عسکر هم د افغانستان په وړاندې جګړه نه کوي ځکه هغوی عقیده‌ایي تربیه شوي لوی شوي دي. پښتانه او بلوچان هم داسې دي، نور سیندیان هم داسې دي. د دوی علما هم په جوماتو کې فتوا نشي ورکولی. پخوا خو د روس په پلمه د امریکا په پلمه فتوی ورکول. اوس هغه افزار ته تللي دي. نو راغلو دې ته چې مدرنه وسله د دوی استعمالېدل امکان نه لري تر ډېر زمان یې وکړي. ځکه دا دومره قوي اقتصاد نه لري. خپله قرضدار ده، افراد قرضدار دا قرضونه دوی مثلا ساتي سړی د خپله داسې لوی تولیدي هغه نه لري. خو صرف پروژه‌ایي دي مونته دغه پروژو ته د سمه محاسبه نه ده کړې، دقیق نه ده متوجه. دا افغانستان ورته غر ده. غر کې به څه ولېته خلک ټول له ابتدا نه تر اوسه پورې په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مړه کېږي. دوی روحیه هم داسې ده چې وطن او هېواد د خاورې ور دفاع کوي. ته خو نه ورغلی سوی، ته نه ورغلی، تا څوک د روحیه چېرته لري؟ هر طالب ور افغان انتحاري درته کوي. ځان وځي په خپل هېواد وځلي دي. تا خو داسې نه ده. نو دغه محاسبه دوی غلطه کړې. اوس دوی متوجه کېږي چې څه وکړي، لاره د پلټون په لاره کېږي. دا اوس هم تاسې باوره کې دا شورابک کندهار کې زه فکر نه کوم دوی بیا حمله کړي. زړونه د افغانانو ډک دي. کېدای شي دوی وړکی یو ډېر معمولي حرکت د افغان پوستو باندې په طالبانو بده لګېږي او حمله پرې کوي. کېدای شي بیا د همدوی نه که به وروسته راپورونه وګورو دا کار کوي. بله خبره هلته هم مختلفې ډلې جوړې شوي، دوی جوړې کړي. تحریک TTP ده، تحریک طالبان پاکستانی ده، نور دا هم مخالف دی. په پنجاب رژیم ګرځېدلي چې دوی جوړ کړي. صحیح ده چې یو کس دوه کسه به یا مشر یا څوک به د دوی پلوی ماره نور عام کسان خو عقیده‌ایي راټول شوي دې ته یو ډلو ته بنا نو هغوی هم مخالف دي یا سیاسي احزاب شوي دي. مشران صحیح د پنجاب سره معاملې به کوي، اما عام کسان خو په بله روحیه راجع شوي دي. د بنا دغه باعث د تباهي او تجزیه د پاکستان کېږي. صحیح ده دا منو موږ چې پاکستان جوړ کړی غرب ته، ناتو ده، دغه یو ایالت ته هغوی پروژه ورکوي، پانه کورنی سیاست ورکوي، پرمخکې ځي او هغوی ساتي، حمایه کوي. دا هر څه هغوی باندې لري. اما کله کله بیا چا چې جوړ کړی خپله مشر بادار یا چا چې د شاته ولاړي هغه هم خپل سیاست د دوی د
ناوړه کړنو پر بنیاد بدلوي کېدای شي یو وخت مارج صاحب اجازه راکئ په ټوله کې په جګړو کې لکه څنګه چې اسلامي امارت انتقام جویانه بریدونه وکړل پر پاکستاني پوځیانو باندې په دغه رقم جګړو کې یا په دغه رقم حملو کې په ټوله کې مورال څومره مهم ده چې یو ځواک یا یو پوځ ولري ګوره په تاریخ کې همدغه دوه یو شی موږ ثابت کړی دی مورال او پوځیان وایي که نه وایي په دری کې وایي سرباز با مورال است مرغ با بال است یعنی د مرغۍ چې بال نه وي خو نشي الوتلی د عسکر چې مورال نه وي جنګ نشي کولی ډېر زبرځواک هېوادونه ډېر غټ لښکر له سکندر مقدوني راواخلئ تر دا اوسه تاسو د افغانستان د ځواکونو مورال لوړ بولئ مارج صاحب بالکل او څوک چې له سره تیر یې نه ټول دنیا ډالي خپل سر یو وکیل کنه کړی په افغانانو باندې سکندر مقدوني استراګوا همدغه شالي کله د څه قانون سره موږ مخامخ سره ځوان تیر وسار نه تیر همدغه صفویان امپراتوري چې ختم سره مشاور ترکی ورته ویلی و او بل یو بل کس و په نوم د شیرازي مفتي و ورته ویلی و چې په دې نه پیل چې افغانان سره تیر نو له دې قوم سره نکته کول په تش لاس یا سره جنګونه کړي ورغلي دي په هر یو سره چې موږ جګړه کړه چې په مرغلي مدرنه وسته د نفر زیات و مره ناکام شوی دي پاکستان د محاسبه نه وکړي اوس خلک ځینې وایي چې مثلا روبرټ والا پښتانه دلته باندې حمله ونه چې هلته موږ په پوځیان حمله کوو د پنجاب سفر باندې چې ولاړ دي که پولیس ده که نظامي ده موږ په عام خلکو غرض نه ده کړی د موږ خاوره ده د موږ افغان ده د موږ سترګه د موږ وینه ده تر اټک او تر مارګلې پورې دوی سره موږ کارونه دي بغې کې صحیح مارج صاحب صحیح یو بله پوښتنه ډېر وبخښئ مارج صاحب ډېر وبخښئ مارج صاحب درست یوه بله پوښتنه دا چې تاسو ویل چې افغانان په ټوله کې دومره غیرتي دي یا په ټوله کې مورال هم دومره جګ دی که زه وپوښتم چې څه د دې لامل شوي دي چې افغانان په رښتیا هم دومره یو غیرتي ملت شي یا په ټوله کې هم د دوی په وینه کې داسې یو غیرت موجود وي ګوره دغه جنس دغه جوړښت د انسان همدا رقم دا دنیا کې د انسانانو چې پیدا کړي پروردګار همدغه رقم دي یو خلکو ته ګوره نرم مجاز دي یو مثلا احساساتي دي یو مثلا جنګجوی دي یو سوله دوست دي یو مثلا غیرتي دي یو بې غیرته دي مختلف انسانان په دنیا کې دي افغانانو آریایي نژاد او آریایي ورجنه چې دغه 15 قومه پکتاس هوا بالانا الینا او ایشانه چې په همدې عامونه تر اباسینه پاتې شوله ځکه هلته خو لاس قومه وو هغه نوره خواته لاړله په څلورو حصو تقسیم شول دا مثلا دا 15 قومه کشري ورته ویلې نظامیان وو برهاوي ورته ویلې ملایان وو ویسا و تاجران وو دا سوډر و هغه دغه غلامان وو دغه ګومتره چې پاچا و لږه ابتدا نه دوی په دغه جنګ کې رالوی سوله جنګي او وینه کې دي دا خبره وه هر حکومت چې افغانستان کې راغلی جګړه سوی او ګورئ هر امپراتوري ماته کړې ده په خپل مورال باندې بیا دا نیکونو چې دا کارونه کړي دي نسل ته دا غیرت په وجود ته راځي موږ مثال ورکوو شاه محمود هوتک مثلا 15 زره لاړه 15 زره عسکر یې مات کړل اصفهان یو امپراتوري یو د صفویانو ختمه کړه ستر بابا لاړه ډیلي ته ډیلای ختم کړه امپراتوري جوړه کړه مثلا هر یو موږ یادو چې فلانه ستارو د غزنی مثلا تر کومجه پورې لاړه دغه قصې بیا موږ مثلا شاه خان یادو مثلا وزیر اکبر خان او انجله خان کې ملال یادو رابع بلخي یادو امین تدوی یادو بیا نو یادو دا خپل په دانه وینه څه باندې اثر تاثیر کې درس په تربیتي هم داسې ډیر ځکه مننه ګورئ د هر یو وینه په جوش راغله ده دې ته نه ګوري چې زه څوک د کومه سیمه ما خبر نه لري که افغانستان طالب چې اسو فلاني چې ټول پاندې په کې چې وطن د دفاع د پنجابه د بدراوي ډیر مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ ژوندي اوسئ